څوک دی چې ستا نه وروسته به تا لپاره لمونځ وکړي تا داسې لمونځ کولی شي من ذا یصوم عنک بعد الموت څوک دی چې د مرګ نه پس به تا له روجې ونیسي زیده او بیا ویل من ذا یرضي عنک ربک بعد الموت څوک دی چې ستا نه به خپل رب خوشحاله کړي پس د مرګ نه چې مړ شوی به تا الله خوشحاله کړي چې مړ شوي ته به یې لمونځ کوې چې مړ شوی به ته روجې نیسې بیا به ویل ایها الناس ای خلکو الا تبکون وتنحون علی انفسکم باقی حیاتکم ای خلک ویل نه ژاړئ تاسو په خپل ځان ویر نه کوئ په دې باقي ژوند کې خو لږ وژاړئ که نه ویل 140 کاله تیر شو پرېږده دغه ژوند اوس راشه په دې باقي ژوند کې لږ الله ته وژاړه باقي ژوند کې الله ته لږ توجه وکړه فریاد وکړئ مخکې ګناهونو باندې د الله نه مغفرت وغواړه او بیا یې ویل من الموت طالبه والقبر بیته والتراب فراشه هغه څوک چې مرګ یې طلب کوي او هغه څوک چې قبر د هغه کور دی او هغه څوک چې خاورې د هغه بستره ده والدود انیسه او هغه کس چې چینجي د هغه ملګري دي بیا په قبر کې چینجي ملګري دي ویل مع هذا وهو مع هذا ينتظر الفزع الاکبر او سره د دې نه بیا دی د غټ ګبراهټ د قیامت انتظار کوي چې هر قیامت به قایمیږي ویل کیف یکون حاله د دې سړي حال به څنګه ویل نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو سړی یادلی تذکیره وکړی شوه امام طبراني دا حدیث نقل کړی دی حسن روایت دی دام یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې چا یاد کړو ډېر صفت یې ولکو پلانی سړی ډېر ښه سړی دی ډېر دینداره سړی دی او سړی نه و ویل دا څنګه دی کیف ذکره للموت مرګ یادوي که نه یادوي هغې ورته ویله ویل نه مرخ داسې خاص تذکره چېرته نه ده کړې نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ما هو کما تقولون بیا خو دومره ښه سړی نه دی څومره چې تاسو یادوئ چې مرګ یې نه یاداوه د ده ښه سړیتوب څه دی